ماشوم د ضایع کولو باره کې مخکې پوښتنه کړې وه، اوس بیا پوښتنه کړې. محترمه فتاوی دیوبند 14 جلد صفحه 322 باندې یو مسله ذکر ده، هغې نه معلومیږي چې د دې د حمل په داسې صورت کې چې د شرم او د عار او د جنګ جګړو سبب ګرځېږي، نو د 4 میاشتو نه مخکې د لرې کول جایز دي. او دا په قتل کې نه راځي. ښه، تا ته ما مخکې وویلې چې قتل نه شو نو کفاره پکې د کوم ځای نه راغله او دیت پکې کوم ځای نه راغی. 4 میاشتو نه مخکې داسې یو ټوکړه ده، یو غوښه ده، هغه لرې کول جایز دي د مشکل په اساس باندې. دا هم یو مشکل دی. دلته داسې مسله لیکلې ده فتاوی دیوبند کې چې یو زنانه پټه چا سره نکاح وکړي چې نکاح باندې خبر نشي، او دا د خپل خاوند سره ملاویږي پټ، او د هغې نه دې امید پیدا شي. نو اوس دا که چې د خلک په خبر شي، خلک یې وژني یا تکلیف ورته رسوي، وهي ډبی یې، نو په داسې حالاتو کې 4 میاشتو نه مخکې فتاوی دیوبند کې وایي چې داسې سخت حالات وي نو بیا لرې کول جایز دي.